زه به فورا ووایم که ما صلاحیت درلودی دغه ځوان وزیر دفاع په اوږه مې فیلډ مارشالي ورته ورکوله بېلګولې مې. زموږ مارشالان څوک وو؟ له یو ولایت نه جګ څه د بل ولایت خلک له وینو له خاورو سره لت په لت که، له روسانو سره قرارداد وکړه، غرامت وروبخه، په داخل کې جنګونو ته لمن ووهه او دغسې قانون ماتونکي اعمال ترسره که چې هغه په تاریخ کې لیکلو باندې دغه شرمیږي څوک، هغه به مارشال کیږي. او دا وزیر دفاع چې 20 کاله جهاد کړی ده، 49 مملکتو سره جنگ کړی او افغانستان یې آزاده کړی او په تیره بیا 50 کلن خامار سر په پرې کړی ده. د 50 کلن هغه خامار چې د افغانستان از تو بوده داسې تیرول، موږ خو د پاکستان د لاسه ټیکه ټیکه وو، موږ خو د پاکستان له لاسه در به در وو، موږ خو د پاکستان له لاسه داسې خوار و غریب و بیچاره یو، موږ خو د پاکستان د لاسه داسې ټوک 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 ټیکه ټیکه یو او د ایران د لاسه. خو دغه ځوانان د طالبانو اوس موږ یې له دغه مصیبت خلاص کړو، نو دوی ته به ولې ترفیګانې نه ورکول کېږي؟ ولې به مارشالي نه ورکول کېږي؟ ولې به زموږ محترم مشرتابه دوی ته هغه څه چې باید ورته ورکړل سي په تور د توفیې یا په تور د دې چې فوق العاده یو څه وي، دوی ته د هر یو ته باید ورکړي. هر یو څه په دې محاذ کې جنګ کړی ده او هغه کسان چې خپل ملا یې تړلو په دوم خط کې ولاړو، هغه ځوان طالبان چې په دریم خط کې ولاړو، هغه ځوان طالبان چې ټولو دغه هوډ درلوده چې زه به ورمنډه کړم په دې ټانک، زه به ورمنډه کړم په دې توپ، زه به ورمنډه کړم په دې غلیم، په دې دښمن د ده سترګې به راوباسم، پښې به یې په ماته کړم. ټولو ته باید مستحق د دې دي چې باید د افغانستان خلک د دوی احترام وکړي او همدغسې چې د امارت اسلامي یو تعداد مخالفینو، سیاسي مخالفینو ډلو چې هغه واقعا ځان ته افغانان وایي، هغوی پشتیباني وکړه د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع د محترم وزیر له دغه فعالیتونو نه، همغسې باید دوی وستایل سي او ترڅنګ باید د امارت اسلامي د دولت دغه داخلي چارو کې چې کوم مشکلات دي هم ورته په ګوته سي، دوی خوشحاله کېږي. دوی ته که موږ هره ورځ توصیف وکړو خو دا خو فایده نه لري، معنا نه لري. هر وخت چې شاه کمبوتي او کاستی ورته په ګوته کړه هغه له تا نه خوشحاله کېږي، هغه حل کوي خپله کمبوتي او کاستی. اوس کمبوتي او کاستی په دې کې نه ده چې خدای نکرده ډېر غټ غټ کارونه دي چې دا د وطن د ملي منافعو سره په ضدیت کې دي یا په ټکر کې دي، نه هسې نه ده. واړه واړه کارونو ته دوی متوجه سي، اداري چارو ته دوی متوجه سي، د خلکو مشکلات په ولایت کې همداسې چې جناب امیرالمؤمنین والیانو ته هدایت ورکړی ده، ورته یې ویلي دي چې تاسې دروازې باید خلکو په مخ خلاصي، همدغسې چې خلک راځي ناحقه عریضې کوي په خلکو، خلک ناحقه تورونه لګوي په خلکو، خلک ځوري، خلک سرګرداني، د دې جلو دې باید دوی ونیسي.